اقسم سیفی یو د خپل قبیله یو ډېر لوی سردار دی. د چې کله د الله د پیغمبر د نبوت نه خبر شو نو د خپل قوم راټول کو دي ته وی چې زه د دې پیغمبر معلومات کوم چې دا صحیح پیغمبر دی او کنه دروغ دعوی کړی دا. نو خپل قبیله ته وی چې زه زما او د سره ملاقات کوم. ناغي او ته داسې خو نشي کېدی ځکه چې ته یو ډېر لوی هستی او لوی سړی نو ته به څنګه په خپله باندې ځې مونږ به لاړ شو د معلومات به وکړو. نو هغه یې وپد راولېږو د الله پیغمبر له تپوس یې ته وکړو چې کله تاسو لاړ شئ نو دوه تپوس به ترې کوئ چې من انت وما انت، ته څوک او ته څه ویل غواړې. نو دغه وپد راغی او د الله د پیغمبر خدمت کې حاضر شو. لومبنی تپوس یې وکړو چې من انت، ته څوک یې؟ نو د الله پیغمبر ته وفرمایل چې انا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم. د الله پیغمبر وکړو تعریف ونه کو. مونږ چې کله خپل تعریف و صفت بیانو چا سره تعارف کوو نو زما فلانی نوم دی، د پلار مې دا نوم دی، په فلانی ډپارټمنټ کې کار کوم، فلانی ځای کې مې کور دی، او تر دې چې مونږ ستړي شو خو زمونږ تعارف نه ختمیږي. د الله پیغمبر خپل مختصر تعارف وکړو. دویم سوال، د دویم سوال جواب چې وما انت تسی، نو د الله تعالی پیغمبر دې کسانو ته دا آیت کریمه ولوستو ان الله یأمر بالعدل والاحسان اخیره پورې. عزتمندو چې کله د آیت دې ته ولوستو نو دې کسانو د الله پیغمبر ته وی د آیت مونږ ته یو ځلې بیا ولولا. نو د الله پیغمبر بیا ولوستو. په درېیمه پیروي د آیت مونږ ته یو ځلې بیا ولولا تر دې پورې چې د الله پیغمبر د آیت دومره پیرې ولوستو چې دې کسانو ته په یادو باندې یاد شو. که دا مونږ وای نو مونږ وای چې ته خو ماله دماغ خرابې او بې وخته تنګول کې. د الله پیغمبر عظیم داعی دی او بهترین داعی دی. عزتمندو تنګېږي نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا باندې نه تنګېږي. نو چې کله دې کسانو د آیت واورېدو نو بلا اختیار ایمان راوړو. د دې دپاره بله څه چاره نه وه چې دې ایمان نه وی راوړی. او چې بیا کله خپل علاقې او کلي ته لاړل خپل سردار ته تپوس کوي چې تاسو له څه جواب میلاو شو. نو هغه وی دې وپدو ته ووی چې د دې اولي جواب سوال جواب خو هغه ډېر مختصر را که دې ته ډېر څه توجه ورنه کړه. خو زمونږ سرداره د دې دویم سوال جواب چې را کړی دی دا ډېر بهترین او ښکلی جواب دی. او هغه جواب د آیت دی د قرآن چې ان الله یأمر بالعدل والاحسان. دا اخیره پورې د الله پیغمبر د دې کسانو د آیت ولوستو او چې څنګه د آیت د اقسم سیفي واورېدو نو فورا اعلان وکړو چې دا برحق پیغمبر دی. ځئ چې سره د خپل خاندان نه لاړ شو چې زمونږ نه د ایمان په راوړو کې څوک مخکې نه شي. عزتمندو دا هغه آیت دی چې الله رب العالمین پې ډېرې عظیمې قبیلې ته ایمان نصیب کړی دی.